ها بعض اوقات دغه شان دی وشي چې یو کس نه فیسبوک ټویټر انسټاګرام او نور دا شان کوم تاسو سره موبایل کې اپسونه وي هغه پاسورډ ته نه پویر وي نو هغه به ته څنګه طریقې سره راباسي ویل دي نه علاوه خو که فیسبوک پاسورډ وي ان نه بدلېږي ته نه پاسورډ پویر وي نو هغه به څنګه طریقې ته شوکای څنګه به راباسي نو بغیر ډیټا چې تاسو سره ډیټا نه وي ته خپل فیسبوک اور انسټاګرام وغیرہ پاسورډ څنګه طریقې سره شوکای ټول نوال بلوډ شي د خپل تاسو موبایل سکرین ته بیا ټول نوال بلوډ شي ګوګل کروم ته ٹھیک شو ها ګوګل کروم ما کلاو کړو دا 3 ډاټ نه دی دا 3 ډاټ نه کلیک وکي درې نقطې څو کې مې لوډ بشي سیټینګ ته سیټینګ کې بتا دا غشونه کې سب انټرفیس دیر کی مطلب تاسو سره ویوا ایمیل آی ډی کولاوي ما سره کولاو دي الریډي نو دا د بروشي پاسورډ ته پاسورډ نه کلیک وکي پاسورډ نه تو کلیک وکړو تاسو سره کوم فیسبوک کولاوي ټویټر کولاوي ټیک ټاک کولاوي کوم شاته سره کوي لاندې به راشي دا کس نه ما سره فیسبوک کوم کولاو دي درازم کولاو دي نور دا غشونه اپسونه رقم کولاو دي نو زه ټول نوال ملموم د فیسبوک پاسورډ زیاره مو فیسبوک پاسورډ څه شي کلیک په پوها کې ډبل کلیک مطلب نو دا غشون د سترګې نشان چې کوم درکای پاسورډ ته براشي کلیک په پوها کې نو تاسو سره بچي پاسورډ تا شو کی تا پاسورډ دی نو دی پاسورډ باندې به خپل فیسبوک پاسورډ هم چینج کوای شي نور کوم اپشن وي هغه پاسورډ ته نه غلط دی هغه په دې طریقې سره